پاکستان کې پر افغانانو د ظلمونو دوام. منظور پښتين د افغانانو په ملاتړ غږ پورته کړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کله هم چې پر پاکستاني پوځ د ټي ټي پي بریدونه زیات شي او لاره ترې ورکه شي، نو بیا زور یې له افغان کډوالو وباسي، تر څو یې له یوې خوا د افغانستان حکومتونه تر فشار لاندې راوړي او له بلې خوا د نړیوال سازمانونو څخه ډالر ترلاسه کړي. په پاکستان کې بندي افغانانو د دوی د خلاصون غوښتنه وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغه بندیانو د آزادۍ اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. له دې ډلې یو افغان بندي عزیز رحمان وویل، ما 4 میاشتې تېرې کړي. زموږ درخواست له حکومت او قاضیانو دی چې موږ ته برات راکړي. موږ په تکلیف کې ناروغان یې عملیات کړی او دا نور هم ناروغان دي. په کراچۍ کې د سپټمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. ځینې دا بندیان بیا ادعا کوي چې هره ورځ تر 290 افغان بندیان زندان ته راوستل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې وغندلې. پښتين پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې بې له وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي چې د پاکستان د نامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چای ونڅښل. د پښتين اشاره د پاکستان د استخباراتو پخوانی رئیس حمید فیض ته وه چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره مشهوره شوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.